ښې چارې. د پښتونخوا قام پرسته ګوندونه ولې په پښتونخوا کې پلویان نه لري؟ د نورو صوبو ګوندونه په پښتونخوا کې له دوی ډیر پلویان لري. دا ستونزه په پښتنو کې ده که نه سیاسي ګوندونه هم نیمګړتیاوې لري؟ د قام پرسته ګوندونو مشرانو نه چې پوښتنه وکړي چې ولې، نو دوی وایي چې دا نور ګوندونه مذهبي ټچ ورکوي او پښتانه په مذهب مین دي. نو دوی ولې مذهبي ټچ نشي ورکولی؟ د فوج خلاف نیریټیو پاکستان کې لومړی ځل پښتنو قام پرستو ګوندونو وچلوله او ډیر زیان یې هم تر ولیدل. خو نن ګټه تر هغه ګوندونه اخلي کوم ګوندونه چې د فوج حمایتیان وو. نن د ګټې په وخت کې پښتانه قام پرسته ګوندونه ولې له هغه خپل نیریټیو څخه ګټه نشي اخیستی؟ ولې پښتون نورو پسې روان دی؟ ولې پښتانه سیاسي مشران خپل ولس سره دومره واټن لري؟ ولې پردی ورانه خپل کړي دي؟ چېرې داسې خو نه ده چې پښتانه سیاسي مشران خپله د پښتون معاشرې په نفسیاتو نه پوهیږي؟ پښتون قام پرسته ګوندونه تر بل هر چا ډیر د جمهوریت او ولسواکۍ خبره کوي، خو خپل ګوندونه بیا په وراثت چلوي تر څو چې د ګوند مشر ژوندی وي، مشر وي، مرګ لپسې زوی ته مشرانه ورکړی شي، که نه نو 2 کاله پس باید د ګوند مشر وټاکل شي. قام پرسته ګوندونه داسې سلګونه نیمګړتیاوې لري، باید اصلاح یې کړي او یا د راتلونکی نسل ځان ته یو ځانګړې لار وټاکي. مننه.